کوکو خاله دې نه بوتله پرون تللی وم دغه ته ذاکرو ته پرون تللی وم نو داسې پیسې راکړې ټرنک پیسې راکړې داسې مالو کې پیسې راواستم یو پیسې څه کوو دغه پیسې راواستم نوي نسي مال موږ په خپله په کندهار کې غول خورو نو زه پیسې څه در واستوم ما نو څه وکړو اوس بیا دغسې حال دی چې هلته به وچاودې هلته به وچاودې خاص به وانچاودې هغه ورځ صاحب وراتلله په کوڅه کې پلوشو کې ولوېده چادر یې پلوشو لړلې وه ګرد شان یې پلوشو لړلې وه بیا راغل دغه راغله سابتاژ خو پېژنې ټکه چې دا وایي میړه صاحب یو میړه طلاقه کړه ولې ستا دغه ارمنۍ په نس طلاقه یې کړه ګورم له د کم یې ورسره تښتېدلی خو نفس زه خو ولاکه یا په الف پوهېږم یا په ب انګلیسي یې ویل والنسل ایویوکوکو ولته په مخه دې شه چې بیا رانسي څه وکړمه اجاقشي څه ورته ویل یو اجاقشي خو بله کوم دی شک شک دی داسې سترمپزه یې نیولی و نو یو ډکه یې ورته ایله کړی و چې ما وینه خو نوم نو کې ماینه چې مړه شوله دی نو کونډ شو اوس نو ګرځي نو چې کور څه به وکړي هغه ورځ په مرکه تللې وه دغه پېژنې صاحبو د احد پالو ته پس لور نو څه شته پاره څه کوو زه خو په خپله د چا غیبت نه کوم زه خو د چا د غیبت ګناه لري داسې ګناه لري صاحب ابو خپله کوم ګناه لري